شروع کوم ولی سختن په نامه. ما د فلسفي شاعر، مجسمه ساز، پینټر او فلسفي غنی بابا خان عبدالعلی خان باندې انګریزي ژبه کې د هغوی د آفاقي میسج خورولو دپاره دا کتاب لیکلی دی. نامه ده د پویټ پینټر غنی خان ا پښتون مسټیک. په دې کتاب کې دا آرمي پریس چاپ کړی دی. په دې کتاب کې ما کوشش کړی چې د غنی خان د ذاتي ژوند نه والا تر د ادبي او د ادبي نه والا تر د هغوی د بحیثیت یو صوفي شاعر چې یو ډېر لوی انسان دوست شاعر او فلسفي و، د هغوی د ژوند احاطه کوشش مې کړی دی. الله دې وکړي چې تاسو خوښ شي. دې کتاب کې ما اصل کې ټاپکس چې ایښي دي نو هغه ما د هغوی ذاتي ژوند، کوم ځای سبق وي، کوم ځای پیدا شو، کوم ځای سبق وي، بیا د هغوی ادبي هلې ځلې، بیا د هغوی پینټینګز باندې لږه خبره او د هغوی په شاعرۍ خبره او د هغوی په پروز باندې د پتان کتاب چې هغوی لیکلی دی او کوم څیز چې تر اوسه پورې خلکو ته نو معلوم، هغه د هغه سوشل سروسز چې خلکو له انسانانو له پښتنو له هغه څه کړي. زه په دې ضمن کې دا خبره ضروري ګڼم چې دا کتاب چې ما لیکلی دی نو ما د دې د شعرونو ترجمه خپل کوشش مطابق انګریزي ته خو کړې ده، خو ورسره سره مې د دوی د شعرونو انالیسس کړی دی د یوناني فلسفې، د پرشین فلسفي، پرشین نه زما مطلب چې ګندارا او د بودیزم، اسلامي فلسفه او هغې کې ما په اول ځل انشاءالله دا کوشش کړی دی، خدای دې کړي چې تاسو خوښ شي، چې ما د دې مختلفو ذکر چې ما وکړو فلسفو د دې په رڼا کې ما د پښتون سکول اف فلسفي یو تصور ورکړی. اوس به خبره دا اوچتېږي چې پښتون سکول اف فلسفي څه شی دی، نو هغه په دې کې ما تفصیلي بیان کړی دی او هغه ما دا کړی ده چې مختلف تیوریز چې کوم دي د هغې په رڼا کې چې غني خان په پښتنو کې هغه اولنۍ نابغه ده چې هغوی د پښتنو د سیمې چې کوم ویلیو سیسټم دی د تصوف په تعریفونو کې د هغې په رڼا کې مې هغه کړی دی او هغه داسې چې هغې د خوشحال بابا نه پس غني خان هغه شاعر فلسفي شاعر دی چې هغوی د پښتنو کې د تصوف چې کوم سکول دی نو هغه اسټیبلیش کړی دی او هغه د یونیورسل تیوریز اف فلسفي چې دی نو د هغې سره په سمون د هغې په بنیاد او د هغې د سمون سره یې هغې له پرمختګ ورکړی دی او هغه داسې چې غني خان اصل کې د هغې شعرونه لوستل چې دي په دې ریسرچ باندې دا یو داسې ریسرچ ورته تاسو ویلی شئ چې په دې کې هغوی د پښتنو چې کوم ځمکه ده د هغې سره چې کوم ویلیو سیسټم دی، کوم کلچرل سوشیو کلچرل ویلیوز دي نو هغې رامخکې کړي دي او د هغې په شعر کې لکه شلنګار شو، رباب شو، سیتار شو، منګې شو، خر شو، داسې قسمه څیزونه، خان شو، وړوکي کوچې خان شو، هغه ما کوشش کړی چې هغه زه ایکسپلین کړم او لږ مې د حمزه بابا سره هم د خوشحال بابا او د حمزه بابا سره مې کمپیر کړی دی. د خوشحال بابا سره مې په اسټیټکس او په نیشنلزم کې رومانټیسزم کې کړی دی او د حمزه بابا سره مې په تصوف کړی دی او کوشش مې دا کړی دی انشاءالله او ثابتولو کوشش مې کړی دی چې غني بابا چې نو دا یو د قام پرستۍ، د مزاحمت، د رومانټیسزم شاعر خو
خو ورسره هغه یو پښتون صوفي مو. او دغه ځای کې ما نه بیا دا خبره هم ډېره ضروري ده چې د رومي صاحب مولانا روم او د خیام سره مې هم د پیج دا کمپیریزن کړی دی. او د حمزه بابا خبره ما کولو، د حمزه بابا سره ما دوی د جمال او د جلال په تصور کې دغه کړي دي، ایکسپلین کړي دي. او ما د هغې د شعرونو په رڼا کې د ثابتولو کوشش کړی دی چې حمزه بابا اصل کې د جمال شاعر و، ځکه چې هغه خدای پاک ته جانان وي او جانان چې نو دا د جمال نوم دی. هغه خدای پاک خپل دوست ګڼي او د جلال په مقابله کې جمال طرف ته ډیر تللی دی. دغسې ما د پښتنو چې نور سوشل ایشوز دي هغه مې هم د دوی شعرونو په رڼا کې کړې ده او یو کوشش دی. امید لرم به دی چې ستاسو به خوښ شي او زه به ستاسو د فیډبیک هم په انتظار یم. او زما ټولو د فلسفې د تاریخ او د لیټریچر لوستونکو ته عموما او پښتنو ته خصوصا درخواست دی چې دا کتاب ولولي، ځکه چې په دې کې ما د رابندرناټ ټیګور چې کوم د غني خان استاد و د هغوی د شاعرۍ هم یو اړخ ما دې کې لږ د فلسفې یو اړخ مې اچولی دی. د چا د فلسفي بنیاد چې ډایرکټ اپروچ ټو د ګاډ، ډایرکټ اپروچ ټو ګاډ او خدای پاک سره دغسې ډایرکټ رابطه چې کومه ده کوم چې یو اسلامي تصور هم دی، نو دا په دې بنیاد باندې ما بیا کوشش کړی چې د هغې پښتو شاعري زه انګریزي ته ټرانسلیټ کړم. کوشش مې کړی، که څه لږ ډېر کمې رانه پکې شوي نو معافي به غواړم. او دا آرمي پریس چاپ کړی دی او څه دومره ګران هم نه دی. زه امید دیم چې تاسو به ولولئ.